چې د افغانستان پر رابطه باندې دغه الفاظ استعمالوي. تا ایران منډۍ نه ده لیدلې، تا لاهور نه دی لیدلی، تا د ښځو ګډېدل نه دي لیدلي، تا په اسلام آباد کې د هلک او د پلار او د زوی او د ورور او د ورور او د پلار او د لور او د ورور او د خور تر منځ تا نکاحونه نه دي لیدلي. دا ستا میډیا نه وایي، همدا ستا تلویزیون باندې چې کوم تلویزیون باندې تا خبرې کړې په همدې تلویزیون نه دي راغلي، د ټولې دنیا دا لیدلې نه دي. ته په هغې وخت کې چېرته وې چې ته داسې مذهبي سړی ځان ته وې یا د مذهبي اصولو نه ته ځان ته خبر وې. تاریخ تاسو خلکو ته ثابت کړی، ټول عمر محکومانه زندګي کړې، ټول عمر غلامانه زندګي کړې ده او تاسو ته شرم پکار دی. تاسو ټولو ته شرم، ځکه دوی ته شرم پکار دی. پیرت صاحب پرون ستا د یو ملک سره جنجال راغلی و، ښځې دې ورولېږلې. شرم تورې که سپین، تا کې شرم شته؟ تا کې غیرت شته؟ ته ځان ته اټپي طاقت وې، ښځې دې ورونه لېږلې. تا ښځې هندوستان ته نه وې ورلېږلې، هغوی ته دې ونه ویلې چې ورشئ د سولې پیغام ورته ویسئ. نو نن که یو رئیس جمهور هغه ملک ته لاړه، په جګو سترګو باندې لاړه، یو افغان هلته په جګو سترګو لاړه، دې کې څه تاوان دی؟ تا خو پرون ښځې دې دپاره ورولېږلې، بیرغونه دې ورته ورکړه چې سوله در سره کوو. نو شرم توري که سپین، یو خدای چې سړی په شرم باندې نه پوهېږي. نو که دی په شرم باندې پوهېږي او دی په غیرت لري او غیرت په ځان کې دی پیدا کړی، د قادیانان وړه په تا کې ده، د ډمان وړه په تا کې ده، د اسرائیلو اډې په تا کې موجود دي. هغه څوک چې د اسلام دپاره تاوان رسوي ستا ملک ته راځي، مخامخ راپاڅېږي، ستا والیان راپاڅېږي، پیغمبر ته بد رد وایي، بیا د یو چا د لاسه هغه مردارېږي، بیا هغه کس راخلي ته هغه په دار باندې خېږي. ټول عمر د اسلام ته تاوان رسولی، ټول عمر د قرآن ته تاوان رسولی، ټول عمر د مسلمانانو ته تاوان رسولی، او اوس یې وخت راغلی دی اله العالمین جل جلاله به باندې داسې عذابونه راولي چې بیا به ته د هغې تماشه تنها ته نه کړې، بلکې ټوله دنیا به د هغې تماشه